ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور د لوی څښتن تعالی په نامه سلامونه ستړي مسئ د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو د دې مهال خبرونو ته مو زه عبدالرحمن عاطف هرکلی کوم. د بلخ ولایت د ترافیکو عمومي مدیریت د مزار جوزجان مزار سمنګان لویو لارو او د دې ولایت په نورو برخو کې د څارنیزو ګزمو له پیل څخه خبر ورکوي. دوی وایي چې له دې سره هڅه کوي څو د ناوړه ترافیکي پیښو مخه ونیسي او موټر چلوونکي د ترافیکي اصولو او مقرراتو مراعات ته وهڅوي. د بلخ ولایت د ترافیکو عمومي مدیر وایي چې د ترافیکي نظم د رامنځته کولو د سړکونو د خوندیتوب او د موټر چلوونکو له بې احتیاطۍ څخه د مخنیوي په موخه د بلخ ولایت په بېلابېلو سیمو کې څارنیزې ګزمې په لار اچولي. د په وینا دغه ګزمې به موټر چلوونکي خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړي او هغوی به وهڅول شي څو د ترافیکي قوانینو په رعایت سره د ناوړه پیښو مخنیوی وکړي. په دې بخش کې ډېر لاسته راوړنې لرو ځکه چې موږ ټول که د شیخ صاحب د خوا فرمان ونه که د ولایت د خوا هدایت په دې اساس باندې دی چې ولس ته یو سهولت راسي او ولس د مشکلاتو څخه خلاص شي. نو د دې د کوم حادثاتو د مخنیوي دپاره الحمدلله موږ جدي اقدامات کړي دي او انشاءالله کوم اصولي کړنلارې چې دي هغو ته مو د ترتیب برابر کړي دي. نو الحمدلله موږ عمومي شارع باندې چک پاینونه لرو، سیاره ګزمه لرو، بیا توصیه نفر لرو، د هر بخش دپاره موږ خپل ترتیب لرو. نوموړي په ځینو سیمو کې د ترافیکي پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې او له موټر چلوونکو او ترانسپورتي شرکتونو یې غوښتي څو د ترافیکو مدیریت لارښوونې او مقررات په جدي توګه مراعات کړي. دوی ټول ترانسپورتي شرکتو استادانو مشرانان ټول ته زموږ د ترافیکي دا هدایت دی چې دغه د ولس غمیزه د ځان غمیزه وبولي، د ولس مشکل د ځان وبولي. خدای نکرده دوی که هر څه مشکل جوړېږي اوس د دوی په حساب کې موټروان دي د 50 کسه 50 کسه دي، د دوی مرګ ژوند د په لاس کې دی. اول د دوی خپل د ترافیکي اصولو ته ځان برابر کړي، ټول د لیسنسونه واخلي، درسونه دی ووایي، د درسو مطابق دی، بیا کم اصول د ترافیکی چې دی، کم قوانین ترافیکی چې دغه مطابق دی رفتار کی. بسیار ما برای دریور خود امامی است که شما بسیار به حرام برین. محترم ما شما هم زله هستن، ایتو نیست که خدا نخواسته جدید نو باشه. ما میگیم محترمتان معیاری کنین، لیسانس داشته باشین، کدام چیزی به شما صدمه وارد میکنه از اونها شما پرهیز کنین. د بلخ د ترافیکو عمومي مدیر خبرداری ورکړی که چیرې ترافیکي قوانین مراعات نشي له سرغړونکو سره به قانوني چلند وشي. هغه ډاډ ورکړ چې د ترافیکو مدیریت به د اړوندو ادارو سره په همغږۍ د پیښو د مخنیوي او د سړکونو د امنیت خوندیتوب لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست په اړوندو روغتیایي مرکزونو کې د 400 ساعتونو په موده کې شاوخوا 2500 تنه ناروغانو درملنه کیږي. دا روغتیایي مرکزونه د تجربه لرونکو کادرونو او متخصصو پر مټ په دوامداره توګه د شمال زون په کچه د خلکو لپاره غوره او وړ روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست په اړوندو روغتیایي مرکزونو کې په دوامداره توګه د ناروغانو درملنه کیږي. د دغه ریاست د ویاند په وینا دغه روغتیایي مرکزونه له هر ډول لازمو طبي امکاناتو او منظمو او معیاري سیستمونو څخه برخمن دي او په اغیزمن ډول خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. بعض خلک دا کوي چې دلته ډاکټران دي مریضان بیرون ته لګي، الحمدلله دغه پروسه نشته، دغه کم څه نه دي تر سترګو شوي. نو موږ نظارتي ټیمونه دي چې هغه شپه ورځ د ریاست لخوا هم په حوزوي روغتون کې ګرځي، دوره کوي چې تر څو داسې کومه پیښه یا هم کوم هیوادوال وایي چې موږ بیرون ته استولی یو، نو هغوی موږ د سیمې د شکایاتو امریت لرو، همداراز د ریاست دروازې د هغوی پر مخ خلاصې د چار وخت خلاصي او موږ الحمدلله دوی مشکلات ته په بشپړ توګه رسیدنه کوو. نوموړي زیاته کړه چې په 400 ساعتونو کې نږدې 2500 تنه له اړوندو مرکزونو څخه روغتیایي خدمتونه ترلاسه کوي او هڅه کیږي څو دغه خدمتونه لا ښه او د خلکو د روغتیایي اړتیاو په پام کې نیولو سره نور هم زیات شي.
حوزوي روغتون ته البته ټولو څانګو ته چې د په ورځني ډول باندې شاوخوا 2000 پورې مریضان راځي د هغې سره خوا کې پولي کلینیک دی چې په ورځني ډول 1300 مریضان په سره په ډول هلته ځي نو هغه کم چې بستري هغه بیا راځي حوزوي روغتون کې بستري خو کلینیک چې دی هغه بیا د ورځې په اوږدو کې خدمات وړاندې کوي او شفاخانه حوزوي چې د هغه بیا 400 خدمات لري چې 2000 پورې د هیوادوالو مراجعه کوي. د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست ډاډ ورکوي چې د اړوندو ادارو د دوامداره همکاریو پر مټ به د روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو بهیر لا پراخ او ټول خلک به معیاري خدمتونو ته لاسرسی ولري. د بلخ ولایت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست د خپلو پرلپسې ناستو په دوام دا ځل د چمتال ولسوالۍ د بیلابیلو قومونو ترمنځ د ورورولۍ او ملي یووالي د پیاوړتیا په موخه له قومي مشرانو، دیني عالمانو او جهادي شخصیتونو سره وکتل. په دې تړاو جوړه شوې غونډه کې ګډونوالو د ملي یووالي د ټینګښت په اړه له یو بل سره خپل لیدلوري شریک کړل. د بلخ ولایت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست په چمتال ولسوالۍ کې یوه ولسي ناسته ترسره کړه. په دې ناسته کې د بلخ ولایت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر رئیس، د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو رئیس، د بلخ د علماو شورا استازي، د چمتال ولسوال قومي مشرانو، دیني عالمانو، بانفوذه شخصیتونو او ګڼ شمېر خلکو ګډون کړی و چې مسؤلینو د خپلو خبرو له لارې د اسلامي امارت لاسته راوړنې خلکو ته بیان کړي او خلکو ته یې ډاډ ورکړ چې د دوی ژوند، مال او عزت په بشپړ ډول خوندي دی. همدارنګه د ناستې په اوږدو کې د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله هغه فرمانونه چې په غم او ښادیو، حج، عمرې او په نورو کورنیو مراسمو کې د غیر ضروري لګښتونو د مخنیوي په اړه دي خلکو ته واورول شول. مسؤلینو خلک یووالي او ورورولۍ ته راوبلل او له اسلامي امارت څخه د دوی د پیاوړي ملاتړ په پار مننه وکړه او خلکو ته یې وویل چې د دوی ستونزې اورېدل د مسؤلینو له مهمو دندو څخه دي. په پای کې د سیمې خلکو خپلې ستونزې او وړاندیزونه له مسؤلینو سره د شریکولو ترڅنګ د اسلامي امارت له مشرتابه څخه مننه وکړه او ویل چې مسؤلین تل له ولس سره ولاړ دي او د ولسي ستونزو د حل لپاره دا ډول ناستې ترسره کوي. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې مهال خبرونه تر بیا ښه وخت د الله په امان.